سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به ښه او روغ اوسئ. ملګرو، نننۍ طریقه کې درته ښیم چې څنګه کولی شو د خپل فیسبوک نوم تغییر کړو، بدل کړو. او راځو نو طریقه درته ښیم. تاسو به لومړی راشئ خپل فیسبوک سیټینګ ته. اسانه طریقه ده، سیټینګ ته چې راغلی به دغه به کلیک وکړئ. تر دې وروسته بیا سیټینګ به ووهئ او بیا پرسنل انفارمیشن دغه راځي، دغه درته په دې به کلیک وکړو. تر دې وروسته ګوره بره لیکلي نیم، دا درته سره لکه ومه، په دې به کلیک وکړئ. ایډیټ دا ګورئ تاسو فرست نیم لیکلی دی او لاست میډل نیم او لاست نیم. فرست نیم کې به زه نوم ورته ورکړم، فرض مثال زده کړه. لاست نیم مطلب تخلص. وروستي نوم کې به مو تخلص ورکړئ او دغه ریویو چینج ګوره دې باندې به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته هر نوم هم چې خوښ و هغه تاسو ورکړئ. دلته به بیا وګورئ بره دوه اپشن دی، کړه زده کړه او زده کړه. په دې لاندې پاسورډ غواړئ، پاسورډ ورکړئ او سیف چینج باندې به کلیک وکړئ. نو دغه د نوم به ډایرکټ اتومات ډول چینج شي. زه دنه بیک کېږم، وروسته کېږم او اوس یې ګورو چې زما نوم چینج شو که نه. پروفایل کلیک کوم، ګورئ دغه دی زما نوم د فیسبوک چینج شو. دغه طریقه زما ملګرو، او چینل مې سبسکرایب کړئ او که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ.